سلامونه او ښې چارې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم راځو د دوهم فصل 13مې صفحې ته. د دوهم فصل په 13مه صفحه کې موږ تاسو لرو Familienfeiern und Einladungen. Familienfeiern یعنی کورنۍ یا فامیلي لمانځنې او یا هم جشنونه. Einladungen او دعوتونه. Ja, دلته راځو Großkarten und Einladungen یعنی Großkarten چې دی یعنی د مبارکۍ کارتونه und Einladungen او دعوتونه یا دعوتنامې. Ja, hören Sie zu und bringen Sie die Karten in die richtige Reihenfolge. وایي hören Sie دا یو آډیو ده. دا د آډیو برخه یا د اورېدلو برخو یوه برخه ده چې تاسو باید د دې آډیو واورئ او وروسته بیا دلته وایي چې hören Sie zu und bringen Sie die Karten. وایي واورئ دغه آډیو واورئ und bringen Sie die Karten او دا کارتونه چې دي دا په خپل ترتیب یا په صحیح یا richtige صحیح ته وایي Reihenfolge ترتیب ته وایي. وایي په صحیح ترتیب سره دا کارتونه سره برابر کړئ. مثلا په آډیو کې تاسو ته لومړی د کوم کارت په باره کې خبره کړې ده هغه به تاسو لومړی ولیکئ. مثلا دومې د دې کارت په باره کې خبرې کړې هغه به تاسو دوم ولیکئ. دریم همداسې په ترتیب سره به یې ولیکئ. اوس راځو دلته مختلف کارتونه دي چې د څه شي په باره کې خبرې کوي. مثلا لومړی دا کارت دی، دویم دا دی، دریم دا دی او څلورم هم دا دی او پنځم هم لاندې دی. اوس په لومړي کارت کې Einladung یعنی دعوت. Wir heiraten Andrea Fiedler und Rainer Sedlmeier am 4.4.2006 um 10 Uhr. وایي موږ واده کوو Andrea Fiedler او Rainer Sedlmeier am 4.4.2006 یعنی په څلورم تاریخ د څلورم میاشتې 2006 کال um 10 Uhr په لسو بجو باندې. Im Standesamt München یعنی دغه Standesamt د یو ځای نوم دی په مونشن یعنی مونیخ ښار کې. Rupert Straße 11 او دا هم ادرس دی یعنی دغه شټراسه یا کوڅه او یا هم دغه اپارتمان 11. Um Antwort wird gebeten bis zum 10.3.2006. Um Antwort wird gebeten یعنی تاسو څخه موږ د ځواب غوښتونکي یو bis zum 10 یعنی تر لسم تاریخ د درېیمې میاشتې د 2006 کال. تر دغه تاریخ پورې وایي تاسو موږ ته خپل دعوت په حساب تایید کوئ چې تاسو راځئ نه راځئ څنګه حساب دی. بل دی Herzliches Beileid. Herzliches Beileid یعنی کله چې تاسو د خواشینۍ د مثلا خواشینۍ خفه یو داسې یو پیښه شوي چې هغه د خفګان پیښه یې مثلا خدای نکرده چا کور کې مړی شوي یا بله داسې پیښه شوي د هغې دپاره چې تاسو بیا د یو چا څه د خواشینۍ اظهار کوئ یا د خفګان اظهار ورسره کوئ د هغې دپاره بیا بایلاید استفاده کېږي. بیا تاسو یو کارت ورته لیږل کېږي Herzliches Beileid. بل دی دلته zur Hochzeit alles Gute یعنی تاسو ته ښه واده غواړم. لکه موږ تاسو پښتو کې وایي چې تاسو ته ښه پرتمین یا رنګین واده غواړم. دلته وایي چې zur Hochzeit alles Gute یعنی تاسو ته یو ښه واده غواړم چې یعنی په خوشحالۍ سره تیر شي. بل دی دلته راځي چې liebe Freundinnen und Freunde یعنی ګرانو دوستانو چې Freundinnen د ښځینه ملګرو یا دوستانو جمع ده او Freunde د نارینه دوستانو جمع ده. دلته جمع استفاده شوې نو ویلي چې ګرانو دوستانو نارینه او ښځینه. Andrea wird 40 یعنی اندریا 40 کلنه کېږي. دا د یو د څه شي دی یعنی د سالګرې یا د زوکړې د ورځې د لمانځنې یو دعوتنامه ده د هغې دپاره. دلته وایي چې Andrea wird 40 وایي اندریا چې ده هغه Andreas wird 40 اندریا چې ده هغه 40 کلنه کېږي. Wir laden euch zur großen Geburtstagparty ein یعنی موږ تاسو دعوتوو یوې لویې Geburtstag Party یعنی سالګرې ته او یا د زوکړې د ورځې لمانځلو ته یا جشن ته موږ تاسو دوو. دا دلته ein په آخر کې راغلی او لادن دلته دی. دا اصلا ein لادن دی خو trennbar verb دی. trennbar یعنی جدا کېدونکی فعل دی نو لادن دلته استفاده شوی او ein یې آخر ته تللی.
ښه، اوس دلته وایي چې موږ تاسو دعوتوو د سالګرې ته am 26.8. ab 20 Uhr bei uns. یعنی په 26 تاریخ د 8مې میاشتې په 10 بجو، یعنی د ماښام 8 بجې راځي، د ماخستن 8 بجې راځي bei uns، یعنی موږ تاسو دعوتوو دلته. Adresse vergessen، یعنی Adresse vergessen، بیا سوالیه علامه ورکړې ده چې ته Fragezeichen وایي. Fragezeichen سوالیه عملې ته Fragezeichen. Frage معنا سوالیه، Zeichen معنا علامه، یعنی د سوالیه علامه. یعنی مه هېروئ، ادرس مه هېروئ. ادرس دلته ادرس لیکل شوی، لیکلي دي چې Liststraße 8 70 180 Stuttgart. یعنی Liststraße اپارتمان یا کوڅه ده چې دا یې هم د هغه منطقې یا ساحې کوډ دی او ایالت چې دی هغه شټوټګارت دی. بل دی ټلیفون نومه 83012556. Wir freuen uns auf euch. یعنی د تاسو په راتګ به موږ خوشحاله شو، یا د تاسو څخه به موږ خوشحاله شو. Karin und Andreas. Karin او اندریا دغه د ګیبورستاګ دعوتنامه لیکلې ده. په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې یوه د سالګرې لپاره یوه دعوتنامه ولیکئ یو خپل دوست یا ملګري ته. او په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې د واده لپاره یو کارت، د واده دعوتنامې لپاره یو کارت ولیکئ دغه ډول باندې. ښه، بل راځو دلته دوهمه نقطه ده. په دې کې ویلي دي چې zwei Glückwunsch Lieder، یعنی دوه د یو چاته د مبارکۍ دوه دانې لیدر غزلو ته وایي یا آهنګ یا غزلې. د مبارکۍ ویله یو دوه دانې غزلې. مثلا که موږ تاسو په انګلیسي کې وایي happy birthday to you یو هغه شته، همدغسې په الماني کې دلته دوه دانې دوی داسې هغه ویلي دي. دلته وایي چې hören und singen sie. وایي hören وایي اورئ، دا هم د اورېدلو برخو یو هغه ده چې نهمه آډیو ده. تاسو واورئ دغه او بیا یې تاسو هم څنګه کوئ؟ singen، تاسو یې هم زمزمه کوئ. achten Sie auf die Aussprache، یعنی تاسو د دې د تلفظ په باره کې باندې تاسو فکر وکړئ یا متوجه اوسئ تلفظ ته چې څنګه تلفظ کیږي. ښه، دا هم تاسو د هغه برخې کېږي د آډیو یا د هوغن برخې مربوط کېږي چې تاسو باید واورئ او بعضې لغاتونه چې دي پکې هغه تاسو معنا کوئ. مثلا دلته یو لیکلی چې په انګلیسي کې موږ تاسو happy birthday to you لرو، په الماني کې موږ تاسو وایي چې zum Geburtstag viel Glück. zum Geburtstag viel Glück. دا د دې لپاره دی. ښه، راځو بلې صفحې ته. په دې کې دی دا یو ډېر مهم درس دی، دې ته مو فکر وي. Karten schreiben، کارتونه لیکل. ښه، wählen Sie ein Ereignis und schreiben Sie eine Karte. وایي تاسو یو دانه Ereignis یو پیښه انتخاب کړئ und schreiben Sie eine Karte او یو کارت بیا ولیکئ. یو پیښه کېدای شي ښه پیښه وي، مثلا موږ تاسو ویلی شو چې د سالګره ده، موږ تاسو ویلی شو چې واده دی، موږ تاسو ویلی شو چې مثلا مړی شوی دی، یعنې یو بده پیښه هم کېدای شي. سو دلته راځو اوس غیټې میټل. په دې ډول تاسو دا د لیکلو د لحاظه او همدارنګه د محاورې د دغه دواړو برخو کې دا ډېر مهم دی. اوس دلته لیکلي ریډمیټل یعنی د خبرو کولو ابزار یا د خبرو اترو ابزار. So kann man Glückwünschen، یعنی په دې ډول سره سړی کولی شي چې Glückwünschen یو چاته مبارکي ورکړي یا د خوشحالۍ اظهار ورته وکړي. بل دی sein Beileid aussprechen، او په دې ډول سره کولی شي چې خپل د خواشینۍ اظهار ورته وکړي، د خفګان اظهار ورته وکړي، یا په دې ډول سره کولی شي خفګان ورسره وښیي. بل دی اوس دلته راځو، مثلا په دې کې وایي چې herzlichen Glückwunsch، یعنی د زړه له کومې تاسو ته د خوشحالي څرګندوم، یا د زړه له کومې تاسو سره د خوشحالۍ اظهار کوم، یا هم تاسو ته wir gratulieren zum Geburtstag، او یا هم وایي چې یا
د زړه له کومې تاسو ته مبارکي وایم او یا هم داسې ویلی شو چې wir gratulieren دا یو مشخص کلمه ده د هغه دپاره د مبارکۍ دپاره gratulieren congratulation چې په انګلیسي کې موږ تاسو ورته وایو دلته gratulieren ورته وایي wir gratulieren zum Geburtstag یعنې موږ تاسو ته مبارکي وایو د تاسو د سالګرې zur Prüfung او یا هم د امتحان zum Jubiläum او یا هم جوبیلي دا په انګلیسي کې یو هغه دی چې کله د یو شي 25 کاله پوره شي بیا 25 کلني د یو شي لمانځي د یوې فابریکې د یو بل داسې څه چې وي بل دی alles Gute یعنی alles Gute ich oder wir wünschen dir ihnen alles Gute zu مثلا zur Hochzeit zum Geburtstag دلته تاسو هغه خپل کوم شی چې تاسو یعنی زه غواړم یا زه د آرزو لرم چې تاسو زه تاسو ته د یو ښې مثلا زه وایم چې zum Geburtstag وایم زه تاسو ته د یو ښې څه شي د یوې ښې سالګرې آرزو لرم یا هیله لرم چې تاسو یو ښه سالګره ولرئ هیله لرم چې تاسو یو ښه واده ولرئ په دې ډول سره موږ تاسو ویلی شو alles Gute ja alles Gute, ja ich wünsche dir, ja wir wünschen dir, ja ihnen alles Gute zu. دا صرف کولی شئ تاسو دا هم وایئ کولی شئ تاسو دا هم وایئ چې ich او یا هم wir wünschen dir او یا هم ihnen alles Gute zum Geburtstag, zur Hochzeit همداسې هر څه چې وي تاسو هغه دلته لیکلی شئ بل دی mein Beileid او د یو چا سره چې د خواشینۍ څرګندوالی کوئ یا اظهار د خواشینۍ ورسره کوئ خفګان ورسره ښیي بیا وایي چې mein Beileid یعنی خفه شوم په دې باندې یا herzlichen Beileid یا د زړه له کومې په دې باندې خفه شوم یا وایي چې es tut mir so leid یعنی زه ډېره بښنه غواړم مثلا یو څوک وایي چې په حساب زما یو څوک مړه شوي دي یو څوک بل څوک ورته وایي چې I'm sorry مثلا په انګلیش کې او پښتو کې موږ تاسو داسې هغه نه لرو خو وایي چې والا زه پرې ډېر خفه شوم بل دی so kann man einladen وایي په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې یو څوک einladen یا دعوت کوي مثلا لیکئ چې liebe یا liebe د ښځینه دپاره مؤنث دپاره راځي او که چیرې تاسو نارینه یو څوک نوم لیکئ یا مقصد هم نارینه وي د هغې دپاره بیا liber استفاده کېږي مثلا که ښځینه لیکئ دلته ولیکئ چې مثلا liebe لیلا که مثلا نارینه لیکئ ولیکئ چې liber تناب یا liber لیکئ liber احمد محمود هر څه چې دی Ich lade dich herzlich zu meinem Geburtstag ein. یعنی زه تاسو د زړه له کومې دعوتوم زما څه شي ته Geburtstag یعنې سالګرې ته یا د زوکړې ورځې لمانځلو ته Wir feiern am یعنې موږ یې لمانځو am په دغه مثلا دلته تاریخ ولیکئ ساعت دقیق وخت ولیکئ in په کوم ځای کې او یا هم bei د هغې څخه وروسته په کوم ځای کې Ich freue mich auf dich یعنی زه به تاسو په راتګ سره یا زه په دې باندې خوشحاله شم بل دی so kann man sich bedanken یعنی په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې د یو چا څخه مننه وکړو مثلا یو چا تاسو ته دعوت رالیږلی تاسو کولی شئ چې هغه دعوت یې لکه دلته پورته ذکر شوي وو په دغه ځای کې چې موږ د تاسو د ځواب په تمه یو د دغه ځواب ورکول مثلا دلته دغه ځواب دی اوس مثلا موږ تاسو دلته وایي چې Danke für die Einladung یعنې مننه تاسو د دعوت څخه Ich komme gern یعنې موږ تاسو دا ورته څنګه کړه ځواب هم ورته ورکړه او دا هم ورته تایید کړه چې زه درځم یعنې Ich komme gern زه درځم Ich freue mich aufs Wiedersehen یعنې د الله پامان تر بیا لیدنې یعنې اوس بهرحال لپاره د خدای پامان تر څو چې بیا سره وینم بل دی فیلن دانک مثلا یو چا تاسو ته هغه درکړه تحفه یې درته راوړه تاسو یو څوک دعوت کړي د هغې تحفه درته راوړه تاسو کولی شئ چې ورته ووایئ چې فیلن دانک فور داس ګشینک یعنې مننه تاسو د تحفې څخه Du hast mir eine große Freude gemacht یعنې تاسو په راتګ سره زه ډېر خوشحاله شوم یا تاسو چې راغلی ما ته تحفه راوړه دې زه ډېر خوشحاله کړم بل دی so kann man sich entschuldigen یعنی په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې entschuldigen د یو چا څخه
معذرت وغواړو. یعنی په دې معنی چې یو څوک لکه موږ تاسو ته دعوت راکړ، یعنی موږ تاسو مثلا یا مریض یو یا یو بل معذرت لرو، یو بل داسې څه کار لرو یا داسې څه لرو چې د هغې په خاطر باندې موږ نشو کولی چې هغه دعوت قبول کړو، نو بیا په هغه وخت کې موږ تاسو خپل معذرت ورته وړاندې کوو. څنګه کولی شو دا معذرت ورته وړاندې کوو یا ورته ووایو چې په بښنې سره زه نشم کولی چې درشم. دلته ورته وایي چې danke für die Einladung، یعنی مننه ستاسو د دعوت څخه، aber leider kann ich nicht kommen، aber leider ولې متاسفانه kann ich nicht kommen، زه نشم کولی چې درشم. weil ich krank bin، ځکه چې زه مریض یم. دلته د while په واسطه سره تاسو کولی شئ چې خپل مختلف هر څه هغه معذرتونه چې لرئ یا معذرت چې لرئ هغه دلته ورته بیان کړئ یا یې ولیکئ. لکه مثلا دلته وایي چې زه مریض یم، while ich krank bin، ځکه چې زه مریض یم. while ich arbeiten muss، ځکه چې زه باید کار ته لاړ شم یا کار وکړم، په دې خاطر باندې نشم کولی چې تاسو دعوت قبول کړم. یا ich wünsche dir ein schönes Fest، یعنی زه تاسو ته یو ښه جشن غواړم. دلته هم بښنه ځینې وغوښته چې زه نشم درتلی، او تاسو ته په آخر کې زه تاسو ته د یو ښه جشن یا د یو ښې لمانځنې آرزو لرم یا هیله لرم یا تاسو ته یو ښه جشن غواړم. بل دی so kann man sich schriftlich verabschieden، یعنی په دې طریقه سره کولی شو چې د یو چا څخه په لیکلي ډول باندې schriftlich لیکلي ډول باندې verabschieden یعنی خدای پاماني وکړو. mit freundlichen Grüßen formal، mit freundlichen Grüßen یعنی لکه کله چې موږ تاسو یو رقه لیکو یا یو مثلا یو خط لیکو، یو څه لیکو، په آخر کې موږ تاسو لیکو چې په احترام. دغه په احترام ته چې موږ تاسو یې لیکو په الماني ژبه کې ته mit freundlichen Grüßen، چې دا په فورمل یا رسمي لیکونو کې موږ تاسو لیکو هلته لیکل کېږي. او یا هم viele Grüße یا herzliche Grüße، دا ټول یو معنا لري. دا لیکو، د هغې څخه لاندې بیا خپل نوم لیکو. ښه، اوس بیا هم راځو څلورمې نقطې ته په 21مه صفحه کې. دلته دی زمبوله. زمبوله یعنی سمبولونه، نښانې. د څه شي نښانې دي؟ مثلا که چیرې دا دوه ګوتمۍ یعنی د ګوتو ګوتمۍ دي، که چیرې دا دوه ګوتمۍ موږ تاسو د څه مقصد ځینې اخلو؟ په دې مقصد ځینې اخلو چې یو څوک مثلا یا نامزد شوي دي یا یې واده دی. نامزد ته بغلوبت وایي، بغلوبن. بل دی که مثلا کیکونه چیرته داسې په دې ډول باندې، نو څه مطلب ځینې اخلو؟ په دې معنی چې د یو چا سالګیره ده یا د زوکړې د ورځې لمانځنې هغې ده. او که دا راشي نو څه مطلب ځینې اخلي؟ د څه شي یو سمبول ښیي. نو دلته وایي چې زمبوله یا سمبولونه کله چې SYM راشي، دا لکه په انګلیش کې یعنی په انګلیسي کې موږ تاسو ته لکه چیرې دا راشي نو موږ تاسو وایي چې سمبول، که نه؟ نو په الماني ژبه کې دا بیا لکه یو داسې تلفظ کېږي. دا YM یا هم د اس نه وروسته چې وای راشي، مثلا لکه سیستم دی، په انګلیش کې موږ تاسو وایي سیستم، خو په الماني کې موږ تاسو وایي سوسټیم. دلته دا دی په انګلیش کې که تاسو موږ چیرې دا انګلیش ووایو دا وایي چې سمبول، خو په الماني کې ورته وایي چې زمبوله یعنی سمبولونه جمع ده. دلته was gehört zu welchem Fest، یعنی څه د کوم جشن مربوط کېږي، کوم سمبول د کوم جشن مربوط کېږي. welche Symbole gibt es in Ihrem Land، یعنی وایي د تاسو په هیواد کې یا تاسو په مملکت کې کوم سمبولونه موجود دي، لکه د بعضې جشنونو دپاره کوم سمبولونه موجود دي. ښه، راځو پنځمې نقطې ته. په دې کې وایي چې Feste feiern، جشنونه لمانځل. Feste معنا جشنونه او feiern معنا لمانځل. welche kennen Sie، وایي تاسو کوم جشنونه پیژنئ. wen laden Sie ein، او تاسو څوک دعوت کوئ.
بل دی was essen oder trinken Sie او تاسو څه شی څښئ او یا هم خورئ. essen خوړل، trinken څښل. تاسو څه شی خورئ یا څښئ په دې څه شي کې جشنونو کې. مثلا دلته دا دی چې دا د کرسمس یا د شی ورته وایي د په الماني کې وایනාchten ورته وایي. د کرسمس کله چې دا غي په کرسمس کې یا د نوي کال په هغه باندې دا کوي دې ته پشنګان ورته وایو، تاسو ورته وایي. بل دی مثلا دا د واده یو عکس دی، د واده کوي او دلته بیا شمع لګېدلي او دلته هم د واده دی، یعنې مختلف عکسونه او مختلف هغه دي. دلته تاسو نه پوښتنې کړي دي چې تاسو کوم تاسو پیژنئ او تاسو څوک دعوت کوئ او څه شی خورئ او څښئ. نو دا هم اوس موږ تاسو دوهم فصل د دوهم فصل آخري صفحه ده. د دې څخه وروسته بیا هم تاسو تمرین دی چې تمرین تاسو باید په خپله سره کار کوئ. بیا هم د نورو درسونو لپاره او نورو درسي ویډیوګانو لپاره موږ تعقیب کړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.